سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ارام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه لنډو مهم خبرونو ته هندي رسنۍ وایي چې په هندوستان کې د افغانستان او هندي الوتکو د ټکر مخه نیول شوې ده. د اریانا افغان هوایي شرکت یوه A319 الوتکه د هندوستان په نوې ډیلي هوایي ډګر کې د L9 شزغالي کې یا رنوي پر ځای په R9 شزغالي کې یا رنوي کوزه شوې ده چې هم حالت ترې بله الوتکه هم پورته شوې ده. د هندوستان د ملکي هوایي چلند د لویې ادارې د یوه لوړپوړي چارواکي په وینا دغه پیښه د یکشنبې په ورځ شاوخوا غرمه مهال شوې او هم مهاله ایر انډیا الوتکه له همدغه ځغالي کې پورته شوې ده. L9 شزغالي یا رنوي یوازې د ښکته کېدو لپاره کارېدله، په داسې حال کې چې R9 یوازې د پورته کېدو لپاره فعاله وه. د هندوستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې له ښکته کېدو مخکې د الوتکې په ALS سیسټم کې خرابي راغلې وه چې له امله یې الوتکې د لږې لیدنې په شرایطو کې خپل مسیر له لاسه ورکړ او په غلطه ځغالي کې ښکته شوه. پایلوټ دا منلې وه چې د هوایي چلند کنټرول پر L9 شزغالي کې د ښکته کېدو اجازه ورکړې وه، خو وایي چې د الوتکې عملې ته یې نه و ویلي چې الوتکه له خپل مسیر څخه بدله شوې ده او غلطې ځغالي کې ته روانه ده. سرچینې وایي چې د ایر انډیا الوتکه ریاسته هم هغه وخت له همدې ځغالي کې پورته شوې وه. هندي رسنۍ وایي چې د هندوستان د هوایي چلند اداره اوس دغه وضعیت ارزوي. او وروستی خبر ده چې هندوستان په بهر ته ټیکس نندارتونکو افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغان او هندي چارواکو ترمنځ په یوه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او صنعتي همکاریو د پراختیا پر اړتیا ټینګار شوی دی او همدغه راز هندوستان افغانستان ته په بهر د ټیکس نندارتونکو د ګډون بلنه ورکړې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم د صنعتي پارکونو له لوی رئیس الحاج عارف سره یو ځای د هندوستان د ټوکر ټیکسټایل وزارت له مسؤلینو سره په دغه وزارت کې کتلې دي. په خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اقتصادي او صنعتي همکاریو پر پراخېدو او پیاوړتیا، په ځانګړي ډول دواړو خواو د بمبې د تولید او پروسس، د بشري ظرفیت لوړونې، د صنایعو د معیاري کولو او د ټوکر او جامو سکتور د عصري کولو برخو کې د ګډو همکاریو پر اړتیا او فرصتونو بحث وشو.